د لوی بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د خبرونو سرچکې د روغتیا وزارت لخوا د نړیوالو سازمانونو پر همکاري باندې ټینګار. د پنجشیر ولایت د لیکوالانو، شاعرانو او هنرمندانو په ناسته کې د اطلاعات او کلتور وزارت د معین ګډون او په غزه کې د نسل وژنې دوام. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو سلام د ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 2024 کال د تلې اومه نېټه ده. زه زنده بشپړ خبرونه د عامه روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو وړاندې کولو مرستیال مولوي عبدالولي حقاني د زړه ناروغیو نړیوالې ورځې په مناسبت د عامه پوهاوي غونډه کې وویل چې د دې وزارت د هڅو په پایله کې د نړیوالو بنسټونو سره په ټولو برخو کې همکاري پراخه شوې ده. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې عامې روغتیا وزارت د زړه ناروغیو د مخنیوي او د دې ناروغیو سره د مبارزې په موخه هڅې پراخوي. د مولوي عبدالولي حقاني په وینا د عامه پوهاوي پروګرامونو جوړول، د مسلکي ټیمونو روزنه او د باکیفیت او عادلانه روغتیايي خدمتونو وړاندې کول د دې وزارت د هڅو یوه برخه ده. د اطلاعات او کلتور وزارت د کلتور او هنر مرستیال مولوي عصق الله عزیزي په پنجشیر کې د لیکوالانو، شاعرانو او هنرمندانو په ناسته کې ګډون وکړ. په دې ناسته کې ښاغلي عزیزي ویلي چې د هېواد دښمنان د افغانستان اوسني امنیت او ټیکاو نشي زغملی او تل یې د خپلو شخصي ګټو لپاره هڅې کړې. نوموړي د پخواني شوروي په وړاندې د پنجشیر خلکو جهادي مبارزې ستایلې او زیاته کړې ده چې د اسلامي امارت لیدلوری افغانستان شمول دی، نه قومي او سمتي. دغه راز د کلتور او هنر مرستیال د افغانستان ولس نور د جګړې توان نه لري او ټینګار یې کړی چې ادیبان، شاعران او مشایخ باید د بهرنیو توطیو پر وړاندې په ګډه مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO ویلي چې د نړیوال بانک په مالي ملاتړ په ټول افغانستان کې 165 ممیز خونې جوړوي. دغه سازمان ویلي چې دغه ممیز خونې هر یوه د 15 میټریک ټنو په ظرفیت سره جوړیږي چې له بزګرانو سره مرسته کوي څو د خپلو محصولاتو د ضایعاتو مخه ونیسي او مناسبه ګټه ترلاسه کړي. او وروستۍ خبر ده چې د صهیونیستي رژیم د وروستیو بریدونو له کبله د غزې څانګې په بېلابېلو برخو کې لږ تر لږه 41 فلسطینیان شهیدان شوي. د الجزیرې خبري شبکې د راپور له مخې له دې ډلې 15 تنه په نصرات پنغالي او 15 نور بیا په غزه ښار کې شهیدان شوي دي. ورته مهال په خان یونس ښار کې یو نوی زیږیدلی ماشوم د خوارځواکۍ او د روغتیايي خدمتونو د نشتون له امله شهیده شوې ده. قدرمنونکو له عملتیا مننه تر بیا ښه وخت او ښه چارې.